السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو په نوې ویډیو کې ګورو چې څنګه کولی شو د فیسبوک چې کوم صفحه وي هغه څنګه موږ سپانسر کو، یعنې د پیپل اکاونټ نه موږ خپل د فیسبوک صفحه سپانسر کولی شو یا نه شو کولی، په کومې طریقې سره. نو مکمل پروسس په دغه ویډیو کې درته ښیم. موږ سره اوسئ، ویډیو مه سکایپ کوئ، تر اخره وګورئ چې تاسو هم پوه شئ. نو د دې لپاره ملګرو خپل فیسبوک اکاونټ ته راشئ چې په کوم اکاونټ کې تاسو خپل فیسبوک پیج جوړ کړی وي یا کومه صفحه وي ستاسو. دلته 3 لاین باندې به اوکې وکئ او خپل پیج ته به لاړ شئ. پیج زه اوکې کومه، کم پیج زه غواړم چې هغه سپانسر کم، نو مغه زه دې کې سلیکټ کومه. ستاسو پیجونه به دلته تاسو ته راوړي چې هر یو پیج تاسو غواړئ سپانسر یې کوئ، نو هغه به دلته ورته سلیکټ کوئ. نو دا ګورئ ټیکنیکل رحمان د آخري پیج ده، دا زه ورته سلیکټ کوم، غواړم دا سپانسر کړم. سپانسر داسې وي نه تاسو نه پیسې کټ کېږي او هره ورځ تاسو ته لایکونه او فالوور زیات راتلی شي په دې باندې. نو چې کله دې صفحې ته راغلی ملګرو، دلته به تاسو ته د خپل فیسبوک چې کوم صفحه وي دا پیج دا به دلته تاسو ته کولاو شي. دا چې کله تاسو ته خلاص شو دلته ګورئ تاسو ته آپشن درکوي پوسټ، شارټ ویډیو، پروموټ او ویوز او ایډیټ آپشن درکوي. نو دې کې به تاسو سمپلی دلته ګورئ د پروموټ آپشن ګورئ، دا به اوکې کوي. چې کله مو پروموټ اوکې کړو نو دلته تاسو ته بیا بله صفحه خلاصېږي. دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو څه شی پروموټ کول غواړئ دې کې. دلته ګورئ ملګرو پوسټ یو پوسټ پروموټ کوي او یا هم کوم نور ګیټ مور میسیج غواړئ، ته به تاسو به دلته پروموټ یور پیج ګورئ، دغه به اوکې کوي. پروموټ یور پیج دا به ورته انتخاب کوي. نو زه غواړم چې خپل پیج پروموټ کړم، یعنې کوم میسیج زه نه غواړم چې ما د میسیج خلک زیات وګي یا هم صرف پیج باندې لایک او فالوور زیات راشي. دلته نیکسټ صفحه خلاصېږي، دلته تاسو وګورئ، تاسو ته وایي چې ستاسو ایډ پریویو، یعنې ستاسو دغه چې کوم ایډورټایزمنټ ورکوئ، د اعلانات ورکوئ، سپانسر کوئ یا کومه صفحه، هغه به په دې شکل سره ښکاري. صحیح شو. دلته به لاندې موږ وګورو ډیلی بجټ ته، که نه زه غواړم هره ورځ $1 دې باندې مصرف کړم. بیا به لاندې لاړ شئ 100 ورځو دپاره تاسو دا ایډز چلوئ. دلته زه ورته انتخابوم 2 ورځو دپاره. صحیح ده، 2 ورځو کې به یې $2 کټ کړي. دلته تاسو ته ښایي چې تاسو ته ریچ یعنې تقریبا په هره ورځ چې $1 مصرف کوئ تاسو ته به د 932 نه واخله د 2700 پورې هر ورځ خلک راځي تاسو دا صفحه به ګوري چې کله تاسو پې $1 مصرف کوي. نو دلته ګورئ پیمنټ میتھډ زما دې کې اول نه ما خپل پروفایل کې اضافه کړی، زما د پیپل پیمنټ میتھډ دا ګورئ، دا زما د پیپل ایمیل اډرس ته. خیر دې په اړه هم که تاسو چېرته غواړئ چې خپل پیمنټ میتھډ موږ څنګه په پیپل اکاونټ څنګه په فیسبوک کې اضافه کوو موږ، نو د هغې په اړه هم که غواړئ ویډیو بیا ورته جوړه کړم چې دغه خپل پروفایل کې د پیپل چې کوم اکاونټ ده هغه څنګه تاسو ایډ کولی شئ چې تاسو پیسې به د پیپل نه کټ کېږي کله چې تاسو خپله صفحه سپانسر کوئ په فیسبوک کې. خو ما اوس هم پیپل ایډ کړی ده په دې کې. پروموټ پیج باندې کلیک کوم، ګوره ټوټل بجټ یې لیکلی $1 به هره ورځ کټ کوي، د 2 ورځو دپاره نو څومره $2 به کټ کېږي. نو دلته پروموټ پیج باندې کلیک کوم، زه غواړم چې دغه پروموټ کړم. نو نیکسټ زه پروموټ کوم، پروموټ پیج باندې کلیک کوم، نو موږ ته نیکسټ بله صفحه خلاصېږي. ګورو چې دې کې دوی څه غواړي. د لوډینګ وشو ملګرو، نو دلته ګورئ تاسو ته دغه صفحه خلاصېږي د پروموټ پیج چې کومه بله نیکسټ صفحه ده. په دې کې نور معلومات ګورو ملګرو. دلته یې ولیکل چې سټیټس وګورئ ان ریویو، دا په ریویو کې شوله. زموږ صفحه چې کوم دا ریویو کېږي، نو فیسبوک ټیم دا ګوري چې کله دوی دا وکتله پیمنټ میتھډ ګورئ زموږ د پیپل ده او اوس په انډر ریویو شوله زموږ دغه ایډز چې کوم اعلانات دي. your ad is under review. صحیح ده، we are reviewing your ad to make sure it meets our ads policies. This typically takes 24 hours. یعنې تقریبا 4 غنټې 4 ساعته وخت نیسي. ده دې وخت کې به دا فیسبوک زموږ دا ایډز دلته اوس په ریویو کې ده، دا به اکټیو شي. چې کله اکټیو شوله نو موږ نه به اکاونټ نه به پیسې کټ کېږي، هره ورځ $1 یعنې 2 ورځو دپاره به موږ نه زما د اکاونټ نه $1 کټ کېږي پیپل نه. او دلته به ما ته مور ویزیټرز او چې کوم لایکس دي هغه به زموږ دې صفحې ته راځي. نو ما ته یو ایمیل هم راغی چې دلته ما ته لیکلي دي د فیسبوک د خوا نه. دلته تاسو ګورئ your first ad has been created. صحیح ده، زما اولنی چې کوم ایډز ده ما جوړ کړلو. نو دلته ګورئ نایس ورک کې لیکلی creating your first Facebook ad. we look forward to partnering with you to help grow your business. صحیح ده. نو after approve یعنې دوی چې کله دا اپروف کړلو دا ایډ، نو موږ به چې کېږي ملګرو دغه پیسې موږ نه کټ کېږي د پیپل نه او فیسبوک کې به دلته اکټیو ولیکي. نو زه بیا ویډیو تاسو ته دلته لږ سکایپ کوم
او دا ویډیو بیا تاسو ته زه ښیم چې کله دلته اکټیو ولیکل او پیپل اکاونټ نه زموږ پیسې کټ شولې نو پیپل اکاونټ زه اوس ګورم پیپل کې ما سره څومره پیسې دي او تقریبا 2 ورځو دپاره به هره ورځ مانه یو ډالر کټ کېږي د فیسبوک چې کوم پیج ده دا زما پروموټ کړلو په دې به زیات ویوز لایکس او فالوورز راځي نو پیپل اکاونټ څخه خلاصوم دې کې پیسې ګورم او چې کله زما فیسبوک صفحه پروموټ شي نو دې نه به یو نن ورځې به $1 کټ شي او د سبا ورځې 2 ورځې دپاره ما خپل فیسبوک پیج پروموټ کړلو نو 2 ورځې به مانه $1 کټ کېږي د پیپل اکاونټ نه اول ته به زما د فیسبوک چې کوم صفحه وه هغه به سپانسر شي یعنی هغې ته به زیات ویوز راځي نو کتلی شي دلته ما سره دي تقریبا $26 دي یعنی $26.96 دي ما سره پیپل اکاونټ کې چې کله هم زما فیسبوک صفحه پروموټ شي نو دې ځینه به پیسې کټ کېږي اوسه پورې دا په ریویو کې ده چې کله فیسبوک ټیم دا وګوري دا به دلته اکټیو شي چې اکټیو شوله نو زما سپانسر به شي زما دا پیج تاسو ته بیا ویډیو سټارټ کوم نو دا د ملګرو یو څه وخت بعد چې زه کله فیسبوک ته راغلم نو زما ایډز تقریبا یو څو ساعته یو څو غنټې بعد نو دلته کتلی شي ما ته ایمیل هم راغلی ده د میټا فور بزنس چې کوم د فیسبوک د خوا نه ما ته دا ایمیل هم راغی چې ستاسو کوم ایډز کوم سپانسر کړی و هغه اپروቭ شولو په فیسبوک کې او هغه به مو څه ګورو او تاسو ته دغه ایمیل هم اول ښیمه دلته کتلی شئ یور ایډ واز اپروቭ یعنې تاسو چې کوم ایډ و ستاسو کوم اعلانات خپاره کړي وي د خپل صفحې د خپل پیج هغه په اپروቭ کړلو موږ ګورې ورته ملګرو یور ایډ واز اپروቭ and should begin delivering shortly نو کلیک ویو ایډ below to manage it and view its performance نو خپل پرفارمنس که ګورئ د خپل کوم اعلانات تاسو خپاره کړي وو نو هغه دلته ګورئ ویو ایډ باندې اوکې وکئ تاسو په فیسبوک کې خپل اعلانات کتلی شئ چې کوم صفحې چې کوم سپانسر ما کړی و د خپل پیج نو کتلی شئ this ad is scheduled or running نو دلته تاریخ لیکلی چې دغه تاریخ نه دا رننګ شروع شولو ګورئ ټیکنیکل چې کومه صفحه وه زما دلته انټرنیټ مې لږ سلو ده نو ځکه د هغې دغه چې کوم عکس ته هغه نه ښیي تصویر خو بیا هم دا اپروډ شولو ایمیل راغی بیا هم فیسبوک ته ځم او فیسبوک کې هم ګورو دا فیسبوک صفحه خلاصوم دلته نوټیفیکیشن ما ته راغلی ده دلته تاسو لاندې وګورئ یور ایډ فور ټیکنیکل رحمان از شیډیولډ اور رننګ صحیح ده نو دا رننګ ده روان ده یعنې 3 hours ago یعنې 3 غنټې مخکې دا اپروቭ شوی ده په فیسبوک کې او دلته کتلی شئ تقریبا دا ګورئ ورته ملګرو چې دلته لیکلي میلاد افغان او شفقت الله ظهیر and 10 other like ټیکنیکل رحمان نو تقریبا 12-14 نفر اوسه پورې لایک کړی ده زما پیج ځکه چې ما سپانسر کړلو ما پې پیسې مصرف کړې دي پیپل نه خو زما په خپل صفحه کې هملته په خپل پیج کې ګورم چې هغه رننګ ده او که نه ده رننګ که نه نو دا د ټیکنیکل رحمان دغه پیج ته ځم او دلته چې کله راغلم پروموټ باندې به بیا وکړم دلته ما منیج آپشن موږ ته راځي په هغې کې ګورم نو ایډز چې کوم دا د ملګرو منیج نو منیج ته راځم او دا تاسو دلته کتلی شئ ایډورټایزینګ سمري تاسو ته خیر رحمان الله احمدزی سپینډ یعنې تر اوسه پورې تقریبا 22 سنټه زما نه کټ کړي زما اکاونټ نه او ایډز چې کوم رننګ ده دا ګوري فینش ان 2 days په 2 ورځو کې به دا فینش کېږي دغه ایډز دغه کم سپانسر چې ما کړی ده تر اوسه پورې 14 ګوري 13 پیج لایکس دي یعنې 14 لایکونه ما ته راغلي دي پیج ته او څومره پیسې زما مصرف شوي دي یعنې 0.32 سنټه ګوري د ډالر 32 سنټه زما نه کټ کړي دي دلته ګوري یور پرفارمنس دلته تاسو ته ښایي سټے کنیکټډ آن چیټ نو دا ټول معلومات دلته تاسو ته درکوي په دې کې زما چې کوم ایډز کوم رننګ کوي ویو ریزلټ باندې اوکې وکړم نو نور ډیټیل سره دا ګورو چې کوم پیج ما پروموټ کړی کتلی شئ ملګرو هغه وخت کې ما تاسو ته وویل چې هغه په هغه کې و په پروګرس کې و که نه اکټیو نه و صحیح ده که نه ریویو والته اوس ډیټیل کې وګورئ دا اکټیو ده که زه وغواړم دلته یې اوس بندولی هم شم خو زه نه بندوم ټوټل سپینډ وګورئ تر اوسه پورې 22 سنټه زما نه کټ شوي دي هره ورځ به څومره $1 چې کله پوره شي بیا به سبا ورځې باندې بیا $1 کټ کوي نو ما ته به زما پیج سپانسر کړی ده ما د پیپل اکاونټ نه او دا به 2 ورځې رننګ کوي یعنې 2 ورځې به دغه ایډورټایزمنټ دغه چې کوم اعلانات ما خپاره کړي د خپل پیج دا به چلیږي په فیسبوک کې خلکو ته به سپانسر یعنې په فیسبوک کې هر چا ته مخې ته راځي زما پیج سپانسر شوی ده په دې خاطر نو زیات خلک به لایک کوي
او ګوري به. نو دا وګورئ دا ټول معلومات دلته ماته راکوي چې تاسو ته به څومره لایکونه راځي، یعنې 2.9 پورې تقریبا 3000 پورې لایکونه. پیمنټ میتھډ وګورئ پیپل ده ښه، دا زما د پیپل ایمیل ده. نو وګورئ اماونټ سپینډ وګورئ څومره پیسې مصرف شوي اوسه پورې 32 سنټه. نو دا په رننګ کې ده، دا جاري ده، همداسې سپانسر ده. تاسو کتلی شئ دلته ما سپانسر کړلو، ټول معلومات مې تاسو ته وښودل. په فیسبوک کې زما دغه پیج ما سپانسر کړو، د کوم ځای نه د پیپل اکاونټ نه مې سپانسر کړو ښه. نو نیکسټ زه ویډیو تاسو ته جوړوم، په هغې کې به تاسو ته خیر طریقه مو ښیم که تاسو چېرې هغه طریقه مې نه وي زده چې څنګه خپل پیپل اکاونټ کې چېرته تاسو سره پیسې وي نو هغه فیسبوک کې پیمنټ میتھډ کې اضافه کوي. د هغه پیپل پیسو نه تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک یو پیج یا ګروپ سپانسر کوي یا یو پوسټ سپانسر کوي، نو یو ګټه ترېنه واخلئ پیپل پیسو نه. که څوک وایي چې پیپل پیسې موږ نشو مصرفولی نو دا هم یو لاره ده ملګرو ښه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي، ځکه مې تاسو سره شیر کړی چې تاسو هم وکولی شئ د پیپل نه خپل پیج په فیسبوک کې سپانسر کړئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي، حتما دا ویډیو د سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.